نوم ډاکټر عارف دی. زه په ډسټرکټ سوات کې ایلیجبل کوارډینیټر کار کوم او دلته زموږ سره کم چې ډینګي ده هغه ورسره هم سات سات په ډسټرکټ باندې ګورم. په ډینګي کې زموږ سره دوه قسمه سرویلنس کیږي، یو انډور سرویلنس یو آوټډور سرویلنس. انډور سرویلنس کې زموږ ایلیجبل پروګرام چې هغه 1196 ایلیجبلز دي هغې نه تقریبا څه دي چې راوند اباوټ 600 ټیمان موږ جوړ کړي دي. هغه کورونو ته دنده ځي او هلته کې کم کولا اوبه دي نو په هغې کې هغو هلته کې سرویلنس کوي او د هغو په هر یو کیچمنټ ایریا کې وومن سپورټ ګروپ او فادر سپورټ ګروپ وي. نو هلته کې د ډینګي پریونشن باندې هیلث ایجوکیشن هم کوي. د دې نه اخوا زموږ سره آوټډور سرویلنس ټیم دی. آوټډور سرویلنس ټیم په بلاک فیکټریز کې سروس سټیشنز په دې باندې ګرځي او کوم چې بهر ځایونه دي یا هلته کې انکاورډ واټر دي، کولا اوبه دي، نو هغه د هغې هلته کې کیمیکلز اچي، ګرینیولز اچي او هغه پازیټیو سایډس موږ ته ریپورټ کوي. اوس یو ځای هغو کیمیکلي ډسټرای کړو، ټیک ده، اوس میکانیکلي نشي ډسټرای کولی، نو په هغې کې موږ بیا د لینډ ډپارټمنټ هیلپ آلو. نو لینډ ډپارټمنټ کې زموږ سره ټي ایم اے هم انوالو دی، د ټول ډسټرکټ ټي ایم اے زموږ سره انوالو دي او په هغې کې ډبلیو ایس ایس سی مینګورا او سیول ډیفینس زموږ سره هیلث ایجوکیشن هم انوالو دي. نو په دې کې د هر ډپارټمنټ په دې کې خپل رول دی. لکه اوس ایجوکیشن ډپارټمنټ شو نو دوی په مارننګ اسمبلی کې د ډینګي پریونشن باندې یو وړوکی لیکچر هم ورکوي. بل دا دی چې د هغو له پاسه کوم ځایونه چې دي سپاټس دي، هلته کې واټرز دي یا داسې یو ځای جوړېږي چې هلته کې اوبه جمع کېږي، هغه به هغو هم ختموي په خپله. د ایجوکیشن ډپارټمنټ دا رول شو. ډبلیو ایس ایس سی زموږ سره لګیا ده، هغه زموږ سره فوګینګ هم کوي، آیرس هم کوي، ټي ایم اے زموږ سره هم دغه شانتې لګیا دی. چېرې موږ ورته پازیټیو سایډس وښایو نو هغه هلته کې لاړ شي او هغه پازیټیو سایډس چې دی هغه میکانیکلي ډسټرای کړي. هغه په دې کې خو لکه څنګه تاسو یاد تللی یو سی دیولې تحصیل کابل، نو هلته کې زموږ سره یو درې ویلیج کونسل دي، کوم چې یو سی دغه راځي ویلیج کونسل دربار ډیری، سم دیولۍ او دیولۍ کالوني. نو هلته کې زما په خپله وزټ وکړو، زه یو سی دربار ډیری ته لاړم. نو هلته کې لکه کیسز خو دومره نشته، 16 کیسز زموږ سره دي موږ ریپورټ کړي دي. خو هلته کې مین ایشو دا دی چې خلک هلته کې په ډرامانو کې اوبه سټور کوي، ځکه هلته کې د اوبو داسې یو خاص نظام نشته چې خلکو ته اوبه ورسي او دغه خلک د سټوریج نه په قلار شي او کانسټنټ هغو ته اوبه رسي. نو هغو که په پیاله کې هم اوبه سټور کوي او په ډرم کې هم سټور کوي. نو زه یم چېرې زما به خو یو دا مین ریکویسټ چې چېرې هغه ځای ته اوبه سپلای وشي، نو خلک به کم از کم د اوبه په ډرمانو کې نه سټور کوي. کمیونټي ته به هم زما دا ریکویسټ وي چېرې ټیک د تاسو اوبه سټور کوئ خو دا ډرم یینځئ او بیا پرې سر ږدئ کور کوئ هغه اوبه. د میډیکیشن میډیسن زموږ سره ښه پوره دي. پرون موږ هم تللو نو ډي ایچ او صاحب هم زموږ سره په دیولۍ لکه کوم چې آر ایس سی دیولۍ هسپتال دی هلته کې فری میډیکل کیمپ موږ هم وکړو او کوم میډیسن چې دي د هغې سپلای موږ هم وکړله. نو آر ایس سی دیولۍ کې زموږ سره ایچ ایم سی فنډز دي، د هغې نه ایمرجنسي میډیسن هم پرچیز کېږي او پلس د ډي ایچ او سایډ نه ورته هم سپلای کېږي. داسې ټي ایچ کیو کابل ته هم او دیولۍ ته هم. ستاسو خبره هم ټیک ده. د دې سره موږ په آر ایس سی دیولۍ زموږ سره وړوکی هسپتال دی، نو هلته کې 5 بیډډ وارډ موږ کریټ کړی دی د ډینګي آیسولیشن کوم چې پیشنټ زموږ سره راځي. او په ټي ایچ کیو کابل هغه له غټ سیټ اپ دی، نو هلته کې 10 بیډډ وارډ چې دی موږ په ټي ایچ کیو کابل کې جوړ کړلی. سیدو هسپتال ته راشو، سیدو مین هسپتال دی زموږ سره ټیچنګ هسپتال دی، نو دلته موږ 20 بیډډ وارډ چې دی هغه موږ جوړ کړی دی. نو دې چې زموږ څومره هم کیټګري سی هاسپټل چې دي هلته کې 10 بیډډز او په آر ایس سی باندې 5 بیډډز موږ جوړ کړي. په 2013 کې زموږ سره 39 ډیث شو د ډینګي نه او په هغې کې 9000 چې هغه ډینګي زموږ سره پازیټیو کیسز وو. اوس د هغه 2013 نه پس چې بیا کوم سرویلنس سټارټ شو، کوم هیلث ایجوکیشن کمیونټي ته شروع شو، الحمدلله ډیث پکې لا یو نه دی شوی تر اوسه پورې 2013 نه پس. او کوم کیسز چې سټل زموږ سره اکټیو کیسز دي هغه ریکور شوي دي، هغه 16 کیسز دي زموږ سره. اوس خیمه هر گزارش دی یاره شپږ ورځې شوي په هر کور کې 5 شپږ ورځې نو بس خو چې په هر یو کور کې که وړوکی دی او که لوی دی خو بس ناجوړه یې او تبه او داسې تبه ده چې لکه که یو ورځ یا 2 تبه یو لکه بیا سړی بلکل لکه نه یې څه ډوډۍ خوراک ته کېږي او بلکل لکه په دې وجود یې سره ډوبي او لکه بس حالات داسې دي چې کور په کور هر سړی بیمار دی.